سلامونه ستړي مه شئ، پام وکړئ دې مهال مهمه او تازه خبر ده. د شکایتونو کمیسیون وایي د رای فردا تلویزیون فعالیتونه د محکمې تر پرېکړې وځنډول شي. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون پرېکړه کړې ده چې د رای فردا تلویزیون فعالیتونه د دغه تلویزیون د کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې په تړاو د محکمې تر پرېکړې وځنډول شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د رای فردا تلویزیون د خبریالانو او کارکوونکو پرله پسې شکایتونو چې ګواکې د یاد تلویزیون د ادارې لخوا د څو کلونو معاشونه او امتیازات نه دي ورکړل شوي وڅېړل شول. په اعلامیه کې راغلي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا د ستونزو د حل په موخه څو ځلې د یاد تلویزیون مسؤلین وغوښتل شوي او د کارکوونکو د معاشاتو او امتیازاتو د ستونزو د حل سپارښتنې ورته شوي، خو تر اوسه د دوی لخوا یادې موضوع ته رسېدنه نه ده شوې. سرچینه زیاتوي له دې امله چې دغه ټلویزیون له کارکوونکو سره ځینې وختونه ګواښونکي چلند هم شوی، کمیسیون پرېکړه وکړه چې د جانبینو موضوع به د حل په موخه محکمې ته وړاندې کړي او د رسنیو اصولو او قوانینو له مخې به د محکمې تر پرېکړې پورې د راه فردا تلویزیون فعالیتونه وځنډېږي. راه فردا تلویزیون یو خصوصي تلویزیون دی چې په 1486 کال کې کار پیل کړی و.